د جرمنانو تخلص ته هم کله پام کړی چې څنګه جالبه دي او څه معنا ورکوي. موله ژرنده والا ته وایي څوک چې غنم اوړه کوي. شمیت آهنګر ته وایي. شنایډه خیاط. فشه کب نیونکی یا ماهیګیر. ویبه اوبدونکی څوک چې تیکې ووبي یا جوال ووبي. مایا د کروندو مدیر یا د دهقانانو رئیس. واګنه کراچۍ والا څوک چې کراچۍ جوړوي. بیکه داش والا یا نانبای. هوفمن سرایدار یا څوک چې د لویو تعمیرونو د دیو ریاست کوي او مسؤلیت یې په غاړه وي. شولц د کلي مسؤل یا د کلي رئیس. کوخ آشپز. براون نسواري. منظور یې هغه نسواري نه ده چې نسوار اچوي، منظور یې دا ده چې نسواري رنګ لري یا له رنګ نه لږ تورکی ده او داسې تخلصونه هم پکې ستاسې ځان باندې تورکی نوم ایښی. یا زموږ یو همسایه و نوم یې کلاین و یعنې ټیټکی یا کوچنی. ستاسې په نظر ولې د جرمنانو نومونه په دې رقم دي؟ تاسې هم یو څو نومونه ولیکئ.